د وروستیو څو لسیزو کورنیو جګړو له امله ډېر شمېر ماشومان یتیم او د پوهې له زیور څخه محروم دي. دلته د هیواد په سویل لویدیځ هلمند ولایت کې ملي سوداګر حاجي محمد عیسی عمري په خپل شخصي لګښت د یتیمو ماشومانو لپاره خصوصي ښوونځی جوړه کړې ده. په همدې ښوونځي کې د یتیمو ماشومانو د اوسېدلو لپاره لیلیه، د اړتیا وړ د خوراک او پوشاک توکي او د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې شوې دي. ملي سوداګر حاجي محمد عیسی عمري وایي چې په یاده ښوونځي کې شاوخوا 700 تنه یتیمو زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي. موږ فعلا د 700 نفرو دپاره ترتیب ورته برابر کړی چې په دې کې به 300 نفره لیلیایي، 400 نفره به نهاریایي، یعنې چې د ورځې به ځي او بیرته به راځي. پر همدې مهال د هلمند د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مولوي محمد اسماعیل سعادت وایي چې د دا ډول خصوصي ښوونځیو جوړول د پوهنې په برخه کې د هلمندي ولسونو لپاره ډېر مفید تمامیږي. خصوصي ښوونځي چې دي تقریبا تعداد به تر 40 پورې رسیږي. د یوه غټه همکاري دا ده چې د تعلیم زمینه برابره کړې ده او په هلمند ولایت کې دولتي ښوونځي کمې دي. د یادې ښوونځي یتیم زده کوونکي د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې مخکې د زده کړو کولو مالي توان نه درلود او اوس د یادې ښوونځي له اسانتیاوو په ګټې اخیستنې غواړي د ښه راتلونکي لپاره زده کړې وکړي. په جنګ کې مړ سو، زه وختي کې ما زده کړې نه کولې چې دغه عمري خصوصي ښوونځي مکتب چې فعاله سو، زه اوس دلته زده کړې کوم په دغه مکتب کې یم. پخوا مې زده کړې نه کولې، اوس چې دا ښوونځی فعاله سوی ده په دغه کې زده کړې کوم، په آینده کې یو معلم یو انجینر راسه جوړ سي. ما پلار نو خټک والی و پارسو برې موږ دلته رابارسلو. پخوا مې زده کړې نه کولې، اوس چې دا ښوونځی جوړه سوه اوس زده کړې کوو. هلمند کې داسې مهال یو ملي سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره خصوصي ښوونځی جوړوي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې زرګونه یتیم زده کوونکي له زده کړو محروم دي. قدرت الله صمدي، سکون راډیو.